خدای ورو سوال کړی دی چې په دې خبره باندې ما پوه که چې په منځ کې د زنانه د ناستې صحیح طریقه څه ده که نه نارینه او زنانه به یو شان طریقې څنګه چې نارینه په منځ کې کیني دغه شان به زنانه وي الجواب مختصر جواب یې دا وایي د سړي مونځ د نارینه په منځ کې فرق بالکل نشتی، نه په سجده کې، نه په کېناستو کې، نه په قیام کې، په هیڅ کې فرق نشتی. که یو سړی دا وایي چې ولې د اذان مسلې شوه، ولې د پردې مسله شوه، ولې د صفونو مسله شوه، دا بارایي مسایل دي. لکه ما یو ملا لیدلی و د بدعتیانو کې، نو په دې مسله یې رد کړو. وایي دوی وایي چې جی د زنانه او د نارینه په منځ کې فرق نشته، نو استانیه ولې جومات ته نه راځي چې د سړو په منځ کې ودرېږي؟ د بدو الفاظو ته وګوره او بیا دې مسلې ته وګوره. مونږ وایو چې منځ ته ورننوتې نو دننه د منځ چې کوم کیفیت دی په هغې کې فرق نشته. د تکبیر تحریمې نه واله او د سلام ګرځولو پورې دا خبره مونږ علی یقین کوو. دی باندې دلیل دی حدیث کې دا راځي. امام بخاري وایي پیغمبر امام بخاري دا روایت راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي صلوا کما رأیتمونی اصلي. داسې مونځ کوئ لکه څنګه چې تاسو په منځ لیدلی یم. او دا خطاب صرف سړو ته دی؟ ټولو ته دی. که چېرته د زنانو دپاره ځان له مسله وی نو بیا پیغمبر ویلی وی چې ګورې سړو تاسو ته وایم، زنانه نه. شیخ البانی رحمه الله کتاب چې دی صفت صلاة النبی صلی الله علیه وسلم، دا کتاب په آخره کې شیخ دا خبره ذکر کړې ده. وایي دا څومره مسلې چې تېرې شوې او دا څومره خبرې موږ د ذکر کړې، څومره مسلې یستوي فیه الرجال والنساء، په دې کې وایي سړي او ښځې څه دي؟ برابر دي. او په حدیثونو کې داسې څه نشتي چې ښځې د ښځو طریقه جدا کوي. ها کم روایت چې پیش کوي دغه خلک کم چې وایي چې نه زنانه چې کیني هغه به په دې طریقې سره کیني، او چې سجده لګوي نو سینه به ځمکې سره لګوي، او چې رکوع لګوي ډېره چې رکوع کوي ډېره به ټیټېږي. نو دا قسمه خبرې کوي. د دې لپاره چې دوی کم روایت ذکر کوي هغه ټول کمزوري دي. کم روایتو کې چې فرق راغلی دی. او دا روایت هم امام بخاري راوړی دی. یا امام بخاري دا خبره کړې ده، وی کانت ام الدرداء تجلس فی صلاتها جلسة الرجل. وی ام الدرداء رضی الله عنها چې منځ کې به کېناسته نو داسې به کېناسته لکه څنګه چې سړي کیني. وکانت فقیهه او ډېره پوهه زنانه وه. څه وه؟ ډېره پوهه وه. مطلب دی چې دا خبره چې هغې دا کار چې هغې کوو نو ورته پته وه. نو دې نه دا واضحه شوه چې د زنانه او د نارینه په منځ کې فرق نشتی. والله اعلم.